السلام علیکم ملګرو څنګه یې امید لرم چې ټول باروغه او جوړ او د ژوند په مزو کې وي ملګرو دا کوم زنانه تصویر چې تاسو ته په دې سیټ کې ښکاري دا زنانه سعودي د حج د لپاره تللی وه خو لیکن دینه خانه کعبه په نظر باندې نه ورتله دا سله نه ورتله د څه داسې ګناه کړې وه چې خانه کعبه ورته په نظر باندې نه ورتله ټول حقیقت در سره دې ویډیو کې شیر کوم ویډیو تر اخره وګورئ ملګرو دا کوم زنانه تصویر چې تاسو ګورئ دا سعودي د حج د لپاره تللی وه هلته کې چې دا کله لاړه نو د خانه کعبه په نظر باندې نه ورتله صحیح دا واپس خپل ملک ته راغله چې کله خپل ملک ته واپس راغله نو د یو عالم صاحب سره رابطه وکړه چېرې زه داسې سعودي له حج دپاره تللی وم هلته خانه کعبه ماته په نظر باندې نه راتله نو هغه ورته وویل وایي تا څه داسې غټه ګناه کړې وه هغه ته ماته ووایه نو دوی ورته وویل چې ما صرف دا ګناه کړې وه چې زموږ په معاشره کې زموږ په کور کلي کې چې چرته به زنانه وفات شوه هغوی له به غسل ما ورکولو یعنې ما به لمبوله نو هغه ورته وویل ښه بیا نو چې هغه ورته وویل چې چرته زنانه به وفات شو زه به ورتلم او هغوی ته به ما غسل ورکولو یو ورځ داسې کار وشو چې زموږ په چنګ ګاونډ کې یو مالداره ښځه وفات شوه چې د هغې دوه لورانې وې د هغوی یو رشته داره ښځه هغه ما پسې راغله او ما ته یې ویل وایي چې راشه ته دې له غسل ورکړه او دا ولمبوه نو ما ورته وویل چې ټیک ده نو چې کله دا ما لمبوله نو دا ښځه راغله ما ته وویل چې دا تعویض واخله او دا به دې له په خوله کې کېدی چې 100 روپۍ غواړې زه در کوم نو ما ورته وویل چې ټیک ته نو ما ویل چې دا خو صرف تعویض دی دا خو به دومره څه خبره نه وي نو ما هغه تعویض ته واغستو او هغه کومه زنانه چې وفات شوې وه هغې له مې خوله کې کېښودو داسې چې هغه زنانه کله دفن کړې شوه قبر کې ښخه کړې شوه 10 ورځې پس ما پسې بیا خبر راغلو راته وویل چې راشه هغه کومې زنانه له چې تا خوله کې تعویض ایښی و د هغې لور وفات شوې ده هم دا تعویض واخله چې څنګه د دوی مور ته تا په خوله کې دا تعویض ایښی و د لمبولو په ټیم کې نو دغه زنانه ته هم د تعویض واخله او په خوله کې ورته کېده نو هغې ورته وویل چې ټیک ته بیا همدغسې هغه تعویض راواغوستو او هغه زنانه په خوله کې کېښودلو او دغسې چې کله هغه هم دفن کړې شوه قبر ته وسپارلې شوه نو قبر ته وسپارلې شوه نو بیا دې ښځې ویل چې 10 ورځې پس ما پسې بیا خبر راغی بیا راته وویل چې راشه نن د هغې بله لور ځکه چې 2 لورانې وي هغه بله لور یې هم وفات شوې ده چې کله هغه ښځه وفات شوه نو د دې ښځې دا ښځه خو پخپله هم وفات وه او د هغې لورانې چې کوم دي 2 لورانې چې کوم دي هغه هم وفات شوې نو هغه جایداد هغه کومه ښځه چې دې پسې راتله هغه خو رشته دارو کې وه هغې له ټول جایداد هر څه پاتې شو نو دا ښځه دا ګناه کوله چې یو په بل باندې لکه کوډې تعویضونه به په کول دې مطلب دا نن سبا که زموږ په مشره کې تاسو کتلی وي دا یو بل باندې تعویض کوي کوډې پې کوي داسې جادو شي یو شی شو بل شی شو که ډېر ملیان هم داسې دي چې هغه تعویضونه کوي او ځینې داسې وي یو نیم خو د قرآن د آیات نه کوي او یو نیم داسې وي چې ځان دی کوي صرف هغه په زرګ یا کم تعویض والا چې کوم وي هغوی په لمن باندې هسې داغ لګول وي نو مهرباني وکړئ چې دا شی مه کوئ ځکه چې نه څومره غټه عظیمه ګناه ده چې یاره ته سعودي دپاره حج ټول نه یو کس چې کوم دی په زړه باندې ټول نه غټ ارمان دا وي چې زه سعودي ته لاړ شم او حج وکړم خو چې کله تا هلته لاړ شي تاسو سره بیا داسې تا ګناهونه کړي وي نو څه ووایم نو ملګرو مهرباني وکړئ چې د تعویض نه ځان وساتئ ملګرو نور چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او بدله راکړي ما اجازت دی الله په امان